نیمه شپه نری باران د چا له قصده، څنګ په څنګ زه او جانان د چا له قصده. ته را وګوره چې زه بدرنګ ښایسته شم، ته را واړوه چشمان د چا له قصده. اوس د پنجو په سرونو باندې ګرځه، درته رامې وړه پیزوان د چا له قصده. سپینه واوره د پغمان د غرو چکر او د پرې انډیوالان د چا له قصده. ښه یاغي باغي زمونږ په چم کې ګرځه، ببر سره سرې ګریوان د چا له قصده. زه ورځه د سلو یاره خوښ مې نه شوې، نور د نه کوم ارمان د چا له قصده. یا تلاشه نن همزولو ته لګیا وه، ودوي مې سلیمان د چا له قصده. د اوښکو باران یوټیوب چینل ټولو مینوالو، لیدونکو اوریدونکو، نن د ننګرهار څخه دوه خوږ ژبې ترنم ویونکي عبدالقهار قرار او زبیر شیدا او د شعر په برخه کې راسره سلیمان تلاش دی. د دوی څخه به شعرونه، دیکلمې او ترنمونه اورو. پیل له سلیمان تلاشه کوو. تلاش صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. اکمل صاحب سلام، درنښت او پښتنه مینه تا ته، شایدا ته، همداراز قرار ته او څوک چې ستاسو د چینل له لارې موږ ګوري، ټولو ته سلام. تمه ده ټول به روغ یې راته. ډېره مننه. نړۍ مننه تلاش صاحب. تلاش صاحب تا څخه به زه یو څو پوښتنې وکړمه. ډېری مینوال پوښتنه کړې وه، البته بیګا د فیسبوک له لارې ستاسو انځور ما شیر کړی او ډېری ملګرو ویلي چې د تلاش صاحب څخه یو څو پوښتنې البته هغوی کړې وې، زه یې نه کومه. ستاسو دغه شعرونه چې ملګري ګوري ډېر داسې غمجن او ډېر داسې مینې ته ورته ده. نو ملګرو پوښتنه کړې وه چې د تلاش صاحب څخه پوښتنه وکړه چې آیا په ژوند کې دې داسې خاص یا ځانګړي شخص سره مینه کړې او که نه؟ د شخص هغې به د قرضداره شمه، خو مینه د انسان فطرت کې حتما وي، د انسان په طبیعت کې، په نیچر کې حتما موجوده وي. له وطن سره مینه، له یار دوست ملګرو سره مینه، د مطلب یو ذوق اوسي طبعا. نړۍ مننه. په نړۍ کې داسې انسان نه وي چې مین نه وي، حتما په یو شخص باندې مین وي، یا به مور یا به وطن وي یا به ملګري. خو خیر تلاش صاحب نه وی، له خبرو تیریږو، له تلاش صاحب څخه شعرونه اورو. تلاش صاحب مینوال په دې تلوسه کې دي چې له تاسو څخه شعرونه اوري. نو مهرباني څه لرئ ملګرو ته؟ اکمل صاحب ستاسو د ملګرو په اجازه غزل وایم. زوړ غزل دی. غزل څه داسې دی چې د ښاپیریو له مداره د بهر نشي، د ښاپیریو له مداره د بهر نشي، ښکلي د لا ښکلي شي، ښکلي د نظر نشي. د خان مزدور یمه مجبور یمه چاره نه لرم، د خان مزدور یمه مجبور یمه چاره نه لرم، چې مې بچي چرته هلاک نشي نهر نشي، چې نوی سال ختم شي نه د یار دیدن بند شي. بلکل شایدا، چې نه وصال ختم شي نه د یار دیدن بند شي، دا شپه د شپه پاتې شي، دا شپه د سحر نشي. چا چې زما په ارمانونو باندې لوبې وکړې، چا چې زما په ارمانونو باندې لوبې وکړې، په دوی د هم چرته برات نشي، اختر نشي. نوم به یې ورک شي له تاریخ او د نړۍ له نقشې، بلکل نوم به یې ورک شي د تاریخ او د نړۍ له نقشې، که پښتانه سره یو ځای نشي، لښکر نشي. تلاشه نن د زړه خبره درته سپینه کوم. قرار صاحب مقطع داسې د تلاشه نن د زړه خبره درته سپینه کوم، په تا مینه یم خو څوک درنه خبر نشي. واه واه، ډېره مننه. له تلاش صاحب څخه په نړۍ مننې. اوس نو قرار صاحب ته ورګرځو. قرار صاحب په ننګرهار کې ډېر مینوال لري، البته په ټول افغانستان کې. له د پیژندنې څخه به تیر شو او رسا ترنم ته ورګرځو. قرار صاحب ترنم اورو. سلامونه مینه او ادب ناستو ملګرو ته، ستاسې د چینل ټولو مینوالو ته. اکمل صاحب بیتونه ما ځل مخکې هم ترنم کړي دي، خو بیا هم دغه بیتونه ترنم کومه. مخکې لیدنه یو 4 بیته دي چې دا خپل زړه خو به په مینه کې رامات کړم، دا خپل زړه خو به په مینه کې رامات کړم، دا ځواني به مې په تا پسې میرات کړم، دا خپل زړه به مې په مینه کې رامات کړم، دا ځواني به مې په تا پسې میرات کړم، که نور هېڅ را سره نه و خوږه یاره، دا خپل ژوند به دې له سترګو نه خیرات کړم. او ترنم څه داسې ده چې
نو لګیاو ما په زور مې نو لګیاو ما په زور مې خیره ځان ته کولې د خپل بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې د خپل بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې نو لګیاو ما په زور مې نو لګیاو ما په زور مې خیره ځان ته کولې د خپلې بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې د پیغلې ودول په زړه داسې و چې یاره د پیغلې ودول په زړه داسې و چې یاره نو نکریزې لاسو کې په نو نکریزې لاسو کې په ژړا ځان ته کولې د خپل بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې که سوله په وطن وی خپره شوی بس دا شرطو که سوله په وطن وی خپره شوی بس دا شرطو نو ډاکټر جلۍ ته مې نو ډاکټر جلۍ ته مې خامخا ځان ته کولې د خپل بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې د خپلو خپو ښکالو نه یارېدم حالات خرابو د خپلو خپو ښکالو نه یارېدم حالات خرابو نو په نیمه نیمه شپه کې مې نو په نیمه نیمه شپه کې مې دعا ځان ته کولې د خپلې بې وسۍ کیسې مې بیا ځان ته کولې و قرار ستا یادېږي چې به ما ځان ته کولې قرار ستا یادېږي چې به ما ځان ته کولې ما ته کسرې جامې به په خندا ځان ته کولې او نه به انځر د ورځې ګل شي نه به زما زړګی له غمه خالي شي نو پرون خو دا مهال خندا وه نن په تالا والا میدان ژړا کوما او که پخلا کېږي نو پخلا شه یقین بنګړي در پسې خورم ځان مړ کوما په اخرت بلالی غواړمه په دې دنیا یې ظالمان راکوي نه او سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالت دې لوی دم نه دې لیدمه ډېره زیاته مننه له قرار صاحب څخه په نړۍ مننې یو ځل بیا سلیمان تلاش ته ورګرځو البته د ملګرو غوښتنه وه تلاش صاحب چې تلاش صاحب باندې باید ډېر شعرونه وي مخکې له دې چې تلاش صاحب شعرونه وایي له ده څخه به یو دوه پوښتنې لرو تلاش صاحب زه د 3 شاعرانو نومونه اخلم تاسو فقط د یو انتخاب حق لرئ صحیح ده که نه مطیع الله تراب ضمیر خان ضمیر او منیر بونیری په مخکې خپرونو کې هم ما ویلی دي بیا یې وایم چې زموږ ښه شعر خوښېږي چې ښه شعر د هر چا وي زموږ د خوښې دی خو تراب صاحب خو زموږ مشران شاعرانو کې راځي زما د خوښې شاعر منیر بونیری دی د تلاش صاحب د خوښې شاعر البته منیر بونیری دی که هر څو د ښایست له مخه سرځي نه مې خپېزې له دې ښاره نه مې زړه ځي د دې نورو خلکو خپله خوښه خو د یو سړي ته سوال وکړي چې نه ځي تلاش صاحب څخه به شعرونه اورو او له هغه وروسته ملګري را سره شته دي البته زبیر شیدا ده له ده څخه به ټپې اورو تلاش صاحب مهرباني اکمل صاحب
زه به درته غزل ووایم. پخوانی غزل دی، ډېر ملګرو به اورېدلی وي. له غزله وړاندې څو بیتونه وایم. بیتونه داسې دي چې لکه په اور د جهنم سوځي، لکه په اور د جهنم سوځي، مین زړګي اکثر په غم سوځي. راشه پر هر سینه مې ګوره، راشه پر هر سینه مې ګوره، راوړه زخمونو له مرهم سوځي. د پښتنو د بدبختۍ نښې دي، د پښتنو د بدبختۍ نښې دي، ټوپک محفوظ دی او قلم سوځي. غزل دی، نوې کارنامه کوي نوښت کوي. بالکل نوې کارنامه کوي نوښت کوي، درد مې په سینه د زخم کښت کوي. نوې کارنامه کوي نوښت کوي، درد مې په سینه د زخم کښت کوي. بیا یې ارادې بدلې شوي دي، اکمل صاحب بیا یې ارادې بدلې شوي دي، بیا به څه کانې را باندې بخت کوي. سر خوري خو ارمان یې سر ته نه رسي، سر خوري خو ارمان یې سر ته نه رسي. څوک چې بغاوت کوي خوځښت کوي، او چرته چې د مینې کاروبار کیږي قراره، چرته چې د مینې کاروبار کیږي هلته خدای باران کوي او رخت کوي. چرته چې د مینې کاروبار کیږي هلته خدای باران کوي او رخت کوي. ډېر حسن پرستی غلامی کوي، ډېر حسن پرستی غلامی کوي، ښکلي امامت کوي او تخت کوي. مقصده چې ستا تلاش یې سم لیونی کړی دی، بالکل ستا تلاش یې سم لیونی کړی دی، یاد دې ګزارونه دومره سخت کوي. ډېره مننه اکمل صاحب. تلاش صاحب نړۍ مننه. که ستا د سترګو اشاره وي، که د چړو په څوکو لاړ وي در به شمه، او د سترګو شنو قیمت د څو دی، زه سوداګر د شین لغمان راغلی یم. ورځو زبر شیدا ته. شیدا صاحب ملګرو غوښتنه کړې، البته د ټپو. مهرباني. سلامونه، نیک هیله احترامات د چینل لیدونکو ته او ناستو خوږو ملګرو ته. زه له ټپو نه مخکې یو څو بیتونه وایم چې ومنه چې کټ مټ همدغې ته ورته دی، ومنه چې کټ مټ همدغې ته ورته دی، ژوند له تا نه وروسته هدیرې ته ورته دی. او شونډو ته مې مه ګوره چې مسکې ساتم، زړه مې که در وښودو نینې ته ورته دی. او ښکلی کړم بالښت مې بیرته سر ور باندې کېدم، ښکلی کړم بالښت مې بیرته سر ور باندې کېدم، نرم دی بیخي دا ستا اوږې ته ورته دی. ښه اوس راځو ټپو ته. ای په ما بکړې او میړ مړ کې، بیا به دې دا سترګې بدلې وې میانا، تا په پیسو اخیستی نه دی، تا ته دا غټې سترګې خدای درکړې دي نه. په نیمه شپه د سلګۍ وکړې وړکیا مین یې، او که نیستې دې ژاړوي نه، لالی لما نه مرور دی، زه مروره له تمامې دنیا یما. اوس به مې ته لارو ته ګورې، ما دې پخوا لارو ته ډېر کتلې دي نه، په تا خوشحاله ورځې راغلې، ځکه دې زه له خیاله ووتم مینا. لالی اټکې او خوند یې نشته، بې مالګې ژوند دی چې بې یې تا یې تېرومه، د خپل قسمت سره په جنګ یم، لکه په لوړه چې اوبه څوک خېجوي نه. د کرن خان کافر غاګه تللی جانان، را یادوې تباه دې کړمه، په ژوندون ښه را سره وکړه، چې سړی مړ شي بیا یې بیل بیل وي قبرونه. په ونه دنګ لالی مې بیلو، چېرته چې دنګه
او نوینم زړه مې چوینا د زړه غم خوار مې پیدا نه کړه دنیا مې چان کړه ګوټ په ګوټ وګرځېدما بیا مې په قبر او داسې توشال لکه په ژوند چې زه له تا نه تاوېدما زما او ستا مرګ دې یو ځای شي چې له یوه دوکان نه ګزه کړي کافنونه کټ مې خالي درغله یاره بالښت پکې دی او په مخورې اړوینا راځه چې غېږ کې دې ویده کړم ډېر بدې کړی اوي تنها تنها خوبونه زم د غمونو او ودرې تا خپل ارمانونو باندې خورې اړوما ټول ارمانونه مې قتلیږي د زړه په وینو ورته غسل ورکوما د وخت تېرایې پوښتنه مه کال کویشتلی او مرغۍ لویږم په منډو نه باڼه دې مړه دې ښکته ګوري لکه چې مور دې نوره کور کې بندوینا ستغې ستغې مه وایه سپورې سپورې مه وایه ستغې ستغې مه وایه سپورې سپورې مه وایه څه چې د ویل و دې ویل بس که نورې مه وایه څه چې د ویل و دې ویل بس که نورې مه وایه ډېره زیاته مننه یو ځل بیا سلیمان تلاش ته ورګرځو د ملګرو غوښتنه ده چې له خبرو څخه تیر شي تلاش صاحب څخه به شعرونه اورو او بیرته به عبدالقهار قرار او زبیر شیدا ته ورګرځو په ګډه ټپې سره کوي فقط را سره تم شي مهرباني تلاش صاحب اکمل صاحب غزل وایم چې د سترګو جنگ ښه دی ټینګ عزم او ایمان ښه دی د سترګو جنگ ښه دی د سترګو جنگ ښه دی ټینګ عزم او ایمان ښه دی سر لکه ډال ښه دی او زړه لکه سندان ښه دی مورې نو تا او خدای له دې رشتې نه څنګه تېر شم مورې نو تا او خدای له دې رشتې نه څنګه تېر شم هم دا جنۍ ښکلی ده هم یې خاندان ښه دی مورې نو تا او خدای له دې رشتې نه څنګه تېر شم هم دا جنۍ ښه ده او هم یې خاندان ښه دی ښوونځی مه پرانیزئ دا جهالت مه ختموئ ښوونځی مه پرانیزئ دا جهالت مه ختموئ جوړ دلته دار ښه دی او خلاص دلته زندان ښه دی ښوونځی مه پرانیزئ دا جهالت مه ختموئ جوړ دلته دار ښه دی او خلاص دلته زندان ښه دی وطن به خاورې جوړ شي نه وطن نه جوړیږي وطن به خاورې جوړ شي نه وطن نه جوړیږي نه مو باچا ښه او نه مو قمندان ښه دی چې نړۍ کومه تجربه کوي په موږ یې کوي بلکل شایده چې نړۍ کومه تجربه کوي په موږ یې کوي دا کربلا ښه ده او دا د جنگ میدان ښه دی او نه یې تعلیم کړی دی نه په ښه او بد پوهیږي بلکل نه یې تعلیم کړی دی نه په ښه او بد پوهیږي زما تلاش داسې ساده ښه دی نادان ښه دی ډېره مننه اکمل صاحب مننه تلاش صاحب ته به دغه یو بیت ډالۍ وي چې ستا جنج اخلي که دا مې د ارمان جنازه اخلي دا خلک په کوم خیال ستاسو کوڅې ته راټولېږي مننه یو ځل بیا زبیر شیدا او عبدالقهار قرار ته ورګرځو له دوی څخه به ټپې اورو هغه نه وروسته به خدای پاماني اخلو مهرباني تاسو دواړو ته مهرباني یا یقین چې کایا یې واړه سرونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وهي ټالونه
یا قنچکایا واړه سرونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه خدای بد زلفې په لاس راکړي لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه ماته د کلي ماشومان دعا کوي نا لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه او زلفې په برګو درې کې وینځي لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه یا په نری باندې وچوي مونږ پیسې زنا لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه او چې الکانو زلفې لوی کړي لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه جنکو پریکړې تورې زلفې ولونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه یا قنچکایا یای واړه سرونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه د بلتان قصې شروع دی لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه ما د لالي لاسونه کلک نیولې دي نا لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه د هدیرې په لاره راغلم لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه وجلی خدای او غږ ماته نه کوونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه او دومره یوازې یم لالیا لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه کمړ کې دم سترګې به څوک راپټوي نا لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه یا قنچکایا واړه سرونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه بیا مې لیدل اسانه نه دي لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه کمې ملګري په مزار مات کړي سرونه لیونو دا تورې زلفې دې په مخ وای ټالونه ډیره زیاته مننه کور مو ودان نړۍ مننه ستاسو له درې واړو څخه د اوښکو باران یوټیوب چینل ټولو مینوالو لیدونکو نړۍ مننه چې دومره وخت موږ سره تم شوې تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درون همکار وحید ساغزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله سوکاله او آرامه ژوند ولرئ په وروستیو کې اوښکو باران یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نړۍ مننه